أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانعام آیت نمبر 19. دې آیاتونو مناسبت لمخکې سره بالکل واضح ده او هغه دا چې مخکې آیاتونو کې د الله تعالی د قدرت، د الله تعالی د خالقیت او د الله تعالی د غلبې دلائل بیان شوي ول. دلته د الله تعالی د قدرتونو نور دلائل ذکر کوي. الله تعالی فرمایي وهو الذي، الله تعالی هغه ذات دی، جعل لكم النجوم، چې ګرځولي دي تاسې ته دا ستوري. نجوم دا جمع د نجم ده، نجم دا ستوري ته وایي. لتهتدوا بها، تر څو تاسې لار ومومئ بها په دې سره. فی ظلمات البر، ظلمات جمع د ظلمتون تیارې ته وایي. بر په معنا د وچې سره، خشکه. بحر سمندر ته وایي. په دې سمندر کې کله له سړي نه لار ورکه شي، شرق و غرب دا له سړي نه ورک شي، هلته بیا له دې ستورو نه لار پیدا کوي. هذا القیاس په دشتو بیابان کې چې کله تیاره سي، لمر ولویږي، سپوږمۍ نه وي، نو بیا له سړي نه شرق و غرب خپل طرف ورک شي، بیا چې لار پیدا کوي له دې ستورو نه پیدا کوي. الله تعالی وایي دغه کار مونږ د تاسې لپاره کړی. په قرآن کې الله تعالی د ستورو درې فائدې بیانوي. یوې دلته ذکر کو لتهتدوا بها فی ظلمات البر، تر څو تاسې لار ومومئ په دې سره په تیارو د وچې کې، والبحر او د سمندر کې. او بله فائده یې په نورو صورتونو کې راځي ولقد زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، وایي یقینا موږ روښانه کو دغه نږدې آسمان په زینت د ستورو باندې. دا ستوري د آسمان لپاره یو زیب و زینت ده، یو ښکلا ده، یو ښایست ده. او بل آیت شریف کې راځي ورجوما للشیاطین، او دا موږ ګرځولي دي رټونکي شړونکي لپاره د شیطانانو. دا شیطانان کوشش کوي، په احادیثو کې دې ذکر راځي چې دې آسمان ته لار و پیدا کړي، آسمان دروازو کنارو دې کې غوږ ونیسي. او دا کار دوی ځکه کوي چې هلته ملایکه په خپل منځ کې مذاکره کوي. ملایکه یو بل ته وایي الله نن څه امر وکړو، الله نن څه حکم صادر کو. بیا ملایکه یو بل ته وایي چې نن امر وکړو چې فلان پاچا دې مړ شي، فلان پاچا دې له پاچي نه لرې سي، فلان دې په ځای باندې پاچا سي. داسې کوم احکامات چې الله صادر کړي هغه ملایکه خپل منځ کې بیانوي. نو دا شیطانان لاړ سي هلته د اسمان په کنارو کې یو ځای بل ځای غلي غلي ناستې خبرو ته غوږ نیسي. په دغه وخت کې کله آسماني ستوری پې راسي، دوی ووږي، استعلان دې راخطا کړي، یا مړ سي یا لیونی سي، یو چل پې باندې وسي. کله ناکله دوی دا یوه یوه نیمه خبر واوري هلته، چې وایوري د دې شیطانانو بیا دلته له دې جادوګرانو، کوټګرانو، ساحرانو، کاهنانو له دغو سره تعلق ارتباطي. دا بعضې خلک دلته نه وایي پلاني جنیات تابع کړي، پلاني دا کړي، پلاني دا کړي، هغه یې دغه شیطانانو سره تعلق جوړ کړی. هغه شیطان بیا دا خبر راوړي، ده په غوږ کې ور واچوي، دی له د یوې خبرې سره سلګونه دروغ یو ځای کې. بیا خلکو ته وایي داسې به وشي، داسې به وشي. هغه نور خبرې دروغ یا یوه خبر پکې رښتیا سي. چې ته ورته وایي والکه دې ته مه ورځئ، دا دروغجن خلک دي، جادوګران دي، ساحران دي، ګناه لري. په حدیثو کې منه راغلي من اتا کاهنن، که څوک راسي یو کاهن ته دا راتلونکي خبرې سي کوي، هغو ته راسي لم یتقبل صلاته 40 لیله، 40 ورځې به یې د لمونځ نه قبلیږي. په بل روایت کې راځي وایي که هغه ته راسي فصدقه بما یقول، وایي د هغو په خبرو یقین وکړي چې دا خو رښتیا وایي، وایي فقد کفر بما انزل علی محمد، دی په هغه قرآن کافر سو کوم چې په نبي علیه الصلاة والسلام نازل ده. قرآن وایي دا دروغ وایي، ته وایي دا رښتیا وایي. نو دغه شیطانان بیا جادوګرانو ته دا خبرې ورخطا کړي،
هغه له یو رښتیا سره 100 دروغ یو ځای کړي. بیا چې ته بله ورځ آیات او حدیث ورته وایه، هغه درته وایي ولې هغه پلانې خبرې وکړه هغه رښتیا نه شوه، هسې وایاست دا دروغ وایي، دا خبرې رښتیا شوه. نو دا ستوري د دې لپاره هم دي رجوما للشیاطین. دا درې د ستورو حکمتونه دي چې الله پیدا کړي. په تیاره کې لار پې پیدا کې، د سمندر دی وچې د اسمان لپاره زینت دي، او د شیطانانو شړونکي رټونکي دي. له دې نه ای خواته ګوري په ستورو کې بله فایده نشته. دا بعضې نجومیان وایي دا علم نجوم یې زده کړی، بیا چې ته ورسې تا تالي وګوري د تا ستاره خاکي ده او د تا ستاره آتشي ده. اوس دا ستاره چې زه له آتشي نه خاکي ته راولم په دې باندې دونه خرچه کېږي 10,000 راوړه 10,000 روپۍ. ټول هسې دروغ وایي. مثال ورته وایي د ما یو زوی دی ما خبر نه مني، نو دی درته وایي نوم یې څه شی ده، د مور نوم یې څه شی ده، عمر یې څومره ده، ټول ولیکي. بیا ورسره خیرن کتابونه یا کتابونه راواخلي. د تا د دې بچي ستاره چې ده هغه له مریخ نه زحل ته راغلی. له مریخ نه چېرته راغلی؟ او دا زحل چې ده په دې کې حرارت او ګرمایش ډېر ده، نو تا بچي کې هم ګرمایش راغلی ده. زه به دا ستاره بېرته له زحل نه مریخ ته بوځم، له مریخ نه مې پلاني ځای ته بوځم، نو دې باندې دونه خرچه راځي. واله که د ما د بچي ستاره سې بوځي، خو خپله ستاره بوځه چې له دغو دروغو نه خلاص شي. چېرته د دنیا ژوند برابر سي، یو سم کسب و کار زده که غریبي زده که خواري زده که مزدوري، یو ډاکټري، انجینري، یو تجارت بزنس ده که دروزغنه، د ما ستارې خوځوي د خلکو ستارې کته پورته بوځي، شی هم نسته. اکثر دا ساده عوام غریبان ورځي او دا زنانه بس هغه غریبانو چې دا پیسې میسیج کوي. دا خبره په ستورو کې نسته ده. ستورو الله تعالی دا درې فایدې بیانې کړي. نور داسې نه ده چې چا ستاره خاکي د چا آتشي د چا پلانی د چا پلانی. الله وایي الله هغه ذات ده چې وی ګرځول تاسو ته ستوري لتهتدو تر څو تاسو دې باندې لار ومومئ بها په دې ستورو فی ظلمات په تیارو البر د وچې والبحر د سمندر قد فصلنا الآیات یقینا موږ په تفصیل سره بیان کړل آیاتونه لقوم یعلمون هغه قوم لره چې هغوی پوهیږي. وهو الذي او الله تعالی هغه ذات دی انشأکم تاسې را پیدا کړئ من نفس واحده له یو نفس نه چې هغه نفس د آدم علیه السلام ده. انشأ ینشئ انشاء باب د افعال ده، را پیدا کول اسم فاعل منشئ راځي. انشأ ینشئ انشاء فهو منشئ را پیدا کول. و الله تعالی هان ذاتی است که پیدا کرد شما را من نفس واحده از یک نفس چې هغه نفس د آدم علیه السلام ده. فمستقر و مستودع. مستقر دا صیغه د اسم ظرف ده، د زمان او د مکان د دواړو لپاره استعمالیږي. لا استقر یستقر استقرارا باب د استفعال ده. د تقرر ځای یا د تقرر زمانه، جای تقرر یا زمان تقرر. استقر یستقر استقرار دا ثبوت توای، په یو جای باندې ثابتېدل ټینګېدلو توای. مستقر د ثابتېدلو ځای، مستقر زمانه د ثبوت. مستودع دام صیغه د اسم ظرف ده، یا زمان ده یا مکان ده. د دې باب هم استفعال ده. استودع یستودع استیداعا فهو مستودع په معنا د امانت ایښودل. لکه زه خپل کتابونه کپړې جامې تا سره کېږدم به طور امانت، ما ته مستودع وایي. هغه کوم ساز سامان آلات چې مې تا سره کېښودل هغه ته مستودع وایي. تاسې په کوم ځای کې امانت کېښودل هغه کمرې ته هغه ځای ته هغې ته مستودع وایي، د امانت ایښودلو ځای. فمستقر مستقر د تقرر ځای، د ثبوت ځای. مستودع د امانت ایښودلو ځای. دا دواړه بیا په دې ځای کې مبتدا ده، خبر محذوف ده. فلکم مستقر ولکم مستودع. بیا تاسو ته ځای د تقرر ده او تاسو ته ځای د امانت ایښودلو ده. باز شما را جای تقرر است و شما را جای امانت گذاشتن است. لدین مراد څه ده؟ د دې مطلب څه ده؟ په مطلب کې علماو مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړي. یو قول داسې ذکر کړی
وای مستودع دا د انسان هغه وجود د خپل پلار په ملا کې. هر انسان د خپل پلار په ملا کې د منیو یو نطفه وي، یو قطره وي، یو څاڅکی وي. خو انسان د پلار په ملا کې دا یو څه وخت لپاره وي امانتاً. بیا له هغې جنه راسي د مور په رحم کې هلته تقرر ونیسي. نو مستقر له دې نه به رحم مراد سي. فلکم مستقر تاسو ته جای د تقرر ده، یعنی د مور رحمونه دي. و مستودع او تاسو ته د امانت ځای ده چې هغه د پلارانو ملاګانې دي. شما را جای تقرر است که او رحم مادرها است و شما را جای امانت است که او کمرهای پدرها است. دویم معنی وای اصلا دا د مور ګېډه سي دلته یو سړی یو څه وخت امانت وي، 8 میاشتې 9 میاشتې 10 11 12 دومره ورځې امانت وي، دومره میاشتې. بیا له هغې نه سړی پیدا سي، بیا په دنیا کې ډېر وخت وي، 10 کاله 20 30 40 50 50 اویا اتیا څومره چې الله لیکلي وي. وای نو له مستقر به د دنیا واخلو، د دنیا ژوند د ځمکې مخ، او له مستودع د امانت ځای نه به د مور ګېډه واخلو. نو معنا به داسې فمستقر فلکم المستقر تاسو ته ځای د تقرر ده، یعنی په دنیا کې ژوند. و مستودع او تاسو ته امانت ځایونه دي، یعنی د مور ګېډه. دریم تفسیر وای اصلا په دنیا کې سړی کم وخت وي، او یا اتیا 90 کاله، نور خو په دې قبر کې سړی ډېر وخت وي. داسې قبرونه هم ستاسې 1000 کاله 2000 کاله دومره وتلي، 100-200 کالې وتي. وای نو په دنیا کې سړی یو څه وخت امانتن وي، په قبر کې بیا د سړی ډېر وخت وي. وای نو معنا به داسې کو فمستقر فلکم مستقر تاسو ته تقرر ځای ده چې هغه قبرونه دي. و مستودع او تاسو ته د امانت ایښودلو یو ځای ده چې هغه د ځمکې مخ ده. دلته کم وخت یاست امانتن، بیا د تقرر په خاطر لاړ شئ قبرونو ته. آخري معنا یې کړي وای په قبر کې هم سړی لږ وخت وي، خو په قبر کې خو سړی تر قیامته پورې نور خو ذاتي د قبر ژوند ختم سي. بیرته له قبر نه سړی راوځي، محشر ته لاړ سي. په محشر کې سي حساب و کتاب وسي، یا جنت ته لاړ سي الله دې موږ تاسې بوځي، یا جهنم ته لاړ سي الله دې موږ تاسې وساتي. هلته بیا سړی د همیشه لپاره وي، بیا نه جنتیانو باندې فنا راځي او نه په دوزخیانو باندې فنا راځي. نو هغه بیا جای د تقرر سو. دا نور ټول ژوندونه امانتن دي، د یو څه وخت په خاطر دي. نو معنا به داسې فمستقر نو تاسو ته ځای د تقرر ده، چې یا جنت ته یا جهنم ده. و مستودع او تاسو ته ځای د امانت ده، چې هغه دغه د قبر دا د دنیا ژوند، دا ژوندونه دا ټول امانت ژوندونه دي، امانت ځایونه دي. یو څه وخت به یو بیا به ځو. نور د تقرر ځایونه هغه دي. الله دې موږ تاسو ته په جنت کې ځای د تقرر نصیب کړي. دلته الله تعالی له پرون سره ډېر دلایل وویل، د دانو د خستکو چوول، له مړه نه د ژوندي، له ژوندي نه د مړه را ایستل، سبا رڼا کول، شپه تیاره شپه د سکون و اطمینان لپاره ګرځول، لمر و سپوږمۍ د حساب لپاره پیدا کول. نو ډېر دلایل بیان کړل. الله تعالی اوس وایي قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. و یقینا موږ په تفصیل سره بیان کړو دا آیاتونه لقوم لپاره د هغه قوم یفقهون چې هغوی پوهیږي. فقهه یفقهو فقاهة پوهېدل، فقه دا پوی ته وایي، عالم ته وایي، جمع فقها علما. وایي دا آیاتونه فصلنا موږ په تفصیل سره بیان کړو، په ښه وضاحت سره هغه قوم ته یفقهون چې هغوی پوهیږي، هغوی علم لري، پوهه لري. هغسې ناپوهان جاهلان دي، نو هغو ته چې څومره په تفصیل سره خبر وکړې هغه به بیا هم نه پوهیږي. او الله تعالی هغه ذات دی چې تاسې را پیدا کړئ من نفس واحده، له یو نفس نه، نفس آدم. فمستقر نو تاسو لره ځای د تقرر دی، د هغې تفصیل هم وکړو. و مستودع او تاسو ته ځای د امانت دی. یقینا موږ په تفصیل سره بیانوو د آیاتونه هغه قوم لره یفقهون چې هغوی پوهیږي. تر همدې پورې بس ده. خلک وایي چې ستوري باندې
فصلونو ته هغه ورکوي که نه سیران د خوند نه دا داسې نه ده دومره ده لکه مثال د المرو د دې له رڼا نه بوټو او ګیاګانو دې ته فایده راځي خو هغه هم د الله تعالی په خلقو په دې سره نور داسې نه ده چې دا ستوری وختل نو اوس به دا تغییر راسي هغه په یو بل حدیث شریف کې راځي صحابه وایي موږ نبي علیه الصلاة والسلام سره په سفر و نو د شپې باران سوی و د سبا لمونځ نبي علیه الصلاة والسلام وکړو نبي علیه الصلاة والسلام وویل وایي الله تعالی وویل چې نن سهار ځینې خلک په ما باندې مؤمنان سول ځینې خلک په ما باندې کافران سول وایي هغه څوک چې هغو نن سبا ویلي دي چې په موږ باندې باران وسو بنوع کذا بنوع کذا فلان ستوری وختل فلان ستوری وختل وایي دا په ما کافران سو په ستورو مؤمنان سو او چا چې وویل چې مترنا په موږ باندې باران وسو د الله په فضلو د الله په خلقو په ایجاد سره وایي دا په ما مؤمنان سول په ستورو کافران سول نو د دې نسبت به سړی ستورو دې ته نه کوي دا د اوس دا د څو میاشتې کېږي دا د شپږو میاشتې خو وتې دغه ستوري سادی به ویل د دې ستوري له وجې باران کېږي هغه ستوري خیزې پرېوځي باران کېږي نه کېږي خو معلومه ده چې الله یې نه کوي د ستورو کار نه ده نو ستوري ته به د یو شي نسبت نه کوي چې دا دې ستوري له وجې باران وسو دې ستوري له وجې قحطي راغلی دې ستوري له وجې وچکالي راغله که دا ستوری راسي بارانونه به ډېر سي که داسې به سړی نه وایي د ټولو شیانو نسبت به الله تعالی ته کوي او که داسې ووایي چې مثال لمر راوخیږي رڼا سي په دې سره دا بوټي ګیاګان د هغو له رڼا چې فایده واخلي په دې کې بیا څه نقصان نسته هغه خو لکه باران وسي موږ تاسې وایي ځمکه زرغونېږي زرغونوي خو الله خو دا باران څه شی سي هغه یو ظاهري او سبب سي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړي که څه زیادت او نقصان شوی ته مخ ته معافي راوړي معافي وکړي یا الله لکه څنګه چې تا وفرمایل چې ما خپل آیاتونه واضح بیان کړل هغه قوم ته چې هغوی پوهېږي یا الله تم له دې پوهانو بندګانو نه وګرځوې یا الله تا د توحید په دلایلو کې موږ ته سوچ فکر را نصیب کړي یا الله تا د توحید دلایل موږ ته هدایت د لارې وګرځوې یا الله له هغو کسانو نه مه ګرځوې چې تا د توحید په دلایلو باندې هسې سرناخلاصه ځي راځي یا الله په دې کې موږ ته عبرت را نصیب کړي یا الله اسلام نصیب کړي د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي ظاهري باطني ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي تا د عبادت بندگی لپاره روغ جوړ صحت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی